الله وبرکاته سره جماعت تاسو ګورئ چې فورکس ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د ټرند کنټینیویشن باندې غږیږو چې دا ټرند به نور هم برځي یا دا ټرند به نور هم لاندې ځي که نه مطلب مارکیټ به روان دی لږ ډېر تللی دی دا به نور هم برځي او که نه راتاویږي به لاندې به ځي او یا مارکیټ ډېر لاندې تللی دی نو مارکیټ نور هم لاندې ځي او که بره به ځي نو دې دپاره موږ کنټینیویشن والا ټرند ګورو چې دا مارکیټ د دوامداره بای تګ یا د لاندې سیل لپاره تګ نورم امکان شته او که نه مطلب خپل لانګ ټرم ټرید ته لګولې هغه ته دوامداره نورم کنټینیویشن ورکوی شي که نه نو راځئ دغه ټرینډ کم ټرینډ دی دې ته وایي بولیش ریکټینګل ټرینډ او یا پیټرن او هغه بل ته وایي بیریش ریکټینګل پیټرن صحیح شو بولیش په معنا پوهېږئ چې بره تګ ته وایي بیریش لاندې تګ ته وایي ریکټینګل چې دی دا په یو دایره کې چې مطلب په یو دایره کې مارکیټ ساید بای ساید لاړ شي دې ته څه وایي دې ته ساید وی مارکیټ هم ویل کېږي صحیح شو مارکیټ ګوره بره تللی بیا دغه ځای کې اوس ګوره مارکیټ مسلسل بره تللی لږ بره لږ لاندې خو مطلب بره تللی صحیح بیا یو د مارکیټ سلو شو مارکیټ ساید وی لاړو دې کې ته اکثریت خلک وایي چې اوس به سیل ته ځي نو سیل وهي خو نه سیل به نه وهئ تر څو به سیل نه وهئ تر څو چې دا پیټرن کمپلیټ شوی نه او کنفرمیشن نه حاصل شوی نو داسې پیټرن که جوړ شو ریزسټنس او سپورټ ریزسټنس سپورټ 2 3 یا 4 دانې ریزسټنس سپورټ جوړ کړه نو هغې نه بعد به تاسو یو بریک اوټ ته صبر کوئ چې بره بریک اوټ وشي یو کینډل 2 کینډل یا حتی 3 کینډل پورې هغې نه پس به بای ولګوئ او د هغې واپس امکان شته چې یو ریټیسټ هم وکړي په هغه کوم ځای کې چې بریک اوټ شوی دې خوا ته پورې بیا واپس راشي او بیا لاړ شي بره خیر دې ځای کې به ورخطا کېږئ نه ټرینډ به سودا به نه کلوز کوئ تاوان کې نو صبر به کوئ چې واپس مارکیټ بره لاړ شي او تاسو ته پروفیټ درکړي صحیح شو دا بعض وخت ټیسټ کوي نور اکثریت مارکیټ په یو ټرینډ کې بره ځي صحیح شو یا لږ داسې سیډ بای سیډ بیا ځي او نو بره ځي صحیح شو دې ته چې وایي بولیش ریکټینګل راځئ په ریل اګزامپل کې وګورو ریل اګزامپل دا دی دلته یو تیر ما په نښه کړی دی چې بیا تاسو ویډیو اوږده نه شي ګوره مارکیټ بره تللی دی صحیح شو ګوره مارکیټ څنګه تللی دی یو لاندې تللی دی دې ځای نه بره تللی خو دا ډیلي چارټ دی دا ډېر کټ دوام دی که شارټ ټرم 1 اور 4 اور یا هغې نه کم ټایم فریم کې ولګو نو دا ډېر ډاون تللی مارکیټ نو ډېر لاندې نه بره اوس روان دی دغه ځای کې اوس مارکیټ سلو شو مارکیټ ساید بای ساید راځي ګوره دا ما لږ وړاندې کړي دي نقشې ورنږدې کړم تاسو به بیخي کلیر معلوم شي چې ریزسټنس سپورټ یې څنګه ځای په ځای جوړ کړي دی خیال هم دی دا د یو سپورټ بل ریزسټنس یو ریزسټنس بل سپورټ بل ریزسټنس بل سپورټ دا دی صحیح شو اوس دلته تاسو ګورئ دلته یو بریک اوټ کوي لګی دی خو دا بریک اوټ را کنفرم په دی نه دی دې سر نه ګوره لږ به یې را زوم کړم چې تاسو ته لږ نږدې نه ښکاره شي صحیح شو دا به لږ را زوم کړو لږ به نورم زوم کړو صحیح شو ګوره دا بریک اوټ کنفرم په دی نه دی ما ویلې چې صحیح کنفرمیشن لږ زره یو 2 کینډله 3 کینډله بره جوړ کړي بیا به تاسو سودا کوئ ګوره دلته اوس هم سایډ وی دی یو کینډل 2 کینډله خو جوړ کړي خو د دې خپل زون نه دی وتی د دې دا ریزسټنس لاسې نه دی ګوره لکۍ اوس هم د ټچ کېږي دا لکۍ په دې ریزسټنس پورې نښتې دي مطلب ریزسټنس یې نه پرېږدي برې کلکې نیولې دي په اسانه یې نه پرېږدي نو 100 کینډله ښه جوړ شو هغې نه بس یو کینډل 2 کینډله دا یو کینډل شو بل دویم دا دریم کینډل کې دلته بای ولګوئ او مارکیټ څومره بره تللی خیال هم دی څومره بره تللی دا وګوره چې مارکیټ داسې کې ډېر های لیول پروفیټ انشاءالله درکوي صحیح شو ښه دا چې شو دا د بولیش ریکټینګل اگزامپل شو اوس راځو بیریش ریکټینګل پیټرن اگزامپل ته ځو صحیح شو بیریش ریکټینګل اگزامپل دا دی بیریش ریکټینګل اگزامپل دلته ګوره هماغه شی دی نور شی نشته سره هغه صرف اپ ټرینډ و دا ډاون ټرینډ دی بره نه لاندې راغی دلته اوس مارکیټ سلو شو ساید بای ساید روان شو مطلب په یو زون کې شو ساید بای ساید روان شو سپورټ ریزسټنس جوړي هغې نه پس یو بریک اوټ لاندې چې وکړي هغې نه به 2 3 کینډله به صبر کوئ تر څو سیل د ماده شي او سیل ولګوئ صحیح شو نو 2 3 کینډله به صبر کوئ بیا یو ریټیسټ امکان لري چې یو ریټیسټ وکړي ما کوم بریک اوټ چې کړی صحیح شو نور به لاندې ځي امکان مارکیټ انشاءالله نو دې ته چې وایي کنټینیوسلی ډاون ټرینډ وایي نو څنګه به دا معلوموئ دلته راځئ لایو اگزامپل ته به راوړ شو د چارټ والا اگزامپل ته چې چارټ اگزامپل مهمه دی خطونه خو هغه ایزي ښکاري شکل کې صحیح شو ښه اوس دلته تاسو وګورئ مارکیټ ګوره څومره ډاون تللی ګوره دا د دې ځای کې هم دا دی دلته هم سپورټ یې ماتې کړي تللی هم چې لاندې څومره تللی بیا لږ برخطې خو بیا لاندې تللی دا دی صحیح شو اوس دې ځای کې مارکیټ سایډ ویز وي ګوره دا به زه لږ نږدې کړم بیا به تاسو له کلیر معلوم شي چې سپورټ ریزسټنس څومره زر کړي دي
دا به لږ ایسته کړو دا یو ريزسټنس بیا سپورټ بیا ريزسټنس بیا سپورټ بیا ريزسټنس دا دی بیا سپورټ دلته راغلی نو دا اوس سپورټ بریک کوي مارکیټ ډاون تللی اوس سپورټ بریک اوټ ته موږ ګورو چې بریک اوټ وکړي او مارکیټ چې وشي مارکیټ لاندې لاړ شي ګوره دې کې ریټیسټ هم شته دا دی ریټیسټ به دلته اوس ثبوت سره ورسو دا د ریټیسټ هم شته ریټیسټ بعضې وخت کې کوي بعضې وخت کې نه کوي خو ریټیسټ هم ګورئ پروا نه کوي ریټیسټ کې به ورخطا کېږي نه چې هله مارکیټ بیا بره لاړو دلته تاوان کې لږ تاوان کې بند کړه نه بیا تاوان شو خو لږ به لږ ریسک مینجمنټ به کوئ ځکه چې پروفیټ به چاله نو په دغه حساب سره تاسو کولی شئ چې ورخطایي به نه کوئ څه شو پیشنټس حوصله به کوئ ډېره ښه مارکیټ لاړو ډاون دا د اپ ټرین دلته وړي کې سایډ وی مارکیټ لاړو دې ځای نه لاندې راغی دا دی اوس تاسو به دلته ټریډ څه وخت لګوئ ټریډ به دلته تاسو څه وخت لګوئ ګوره یو کینډل شو دویم دریم کینډل کې به تاسو دغه ځای کې چې وکړئ سیل ولګوئ سوداګره سیل څومره غټ سیل تللی دی دا دومره دا اوس ډیلي چارټ دی دا اول وړي ټایم فریم کې چې واړه ډېر زیات غټ پروفیټ ورکوي انشاءالله نو دا وګوره تاسو څومره ډاون ټرینډ ته مارکیټ لاړو څنګه تاسو معلوم کړئ ګوره دلته سایډ وی مارکیټ لاړو ټرینډ دوامداره لاندې ځي که نه نو دلته سایډ وی لاړو نو دې ځای نه مارکیټ تاسو معلومولی شو چې دا اپ ځي که ډاون دلته تاسو دا دی ډاون ټرینډ هم ځان اماده کې او ډاون لاړو صحیح شو انشاءالله پر روانو ویډیوګانو کې به نور هم پیټرنس غږیږو او بیا به هغې نه بعد انشاءالله په څه شي غږیږو په تفصیلي نورو دغې ویډیوګانو باندې نور پیټرنس باندې او هغې نه انډیکیټرز به شروع کړو د خیر سره اکثر به موږ ویډیوګانې سره ګورئ تعقیب کوئ موږ چینل سبسکرایب کوئ ویډیو لایک کوئ او کمنټ حتما لیکئ چې موږ ته پته لګي چې تاسو څومره علمیت حاصل کړئ صحیح شو انشاءالله تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله